اسپانیایي ژبه د اوسنۍ دنیا په 5 مهمو ژبو کې حساب ده. دغه ژبه د امریکا د لویې وچې په لسګونو هیوادونو کې د خلکو د خبرو او لیک لوست ژبه ده. اسپانیایي ډیر غني ادبیات لري. که څوک پوښتنه وکړي چې د دې ژبې ترګردو مشهور ادیب او ترګردو مشهور کتاب کوم یو دی، نو شاید ټول په یوه خوله ووایي چې د 400-500 کاله پخوا اسپانیایي لیکوال سروانتس د دې ژبې ترګردو مشهور قلموال او دغه راز د کتاب دون کیشوت د اسپانیایي ژبې ترګردو مشهور او مهم کتاب دی. سروانتس څوک و، په څنګه زمانه کې اوسېده او د په شاهکار اثر دون کیشوت کې چې د ګڼو ادب پوهانو په نظر د نړۍ لومړی واقعي ناول باید وبولو، څه لولو او موضوع یې څه ده؟ دغو پوښتنو ته استاد نجیب منلی ځوابونه ورکوي. د دون کیشوت د لیکوال سروانتس د ژوند په باره کې د استاد نجیب منلی د خبرو د اوریدو بلنه درکوو. دون میګل سروانتس د 14مې پیړۍ یو اسپانوي لیکوال دی. په 1540 کال کې پیدا شوی دی او د 1414 کال د اپریل په 23 باندې مړ شوی. یعنی په هغه کال مړ شوی دی چې شکسپیر په انګلستان کې مړ شوی دی. په هغه کال باندې مړ شوی چې شکسپیر په انګلستان کې مړ شوی دی، په همدغه نیټه باندې، په همدغه میاشت او له همدې امله د اپریل 23 اوس په نړۍ کې د کتاب د ورځې په نامه باندې لمانځل. د دغو دوه لویو لیکوالو او خصوصا د دغو دوه لویو لیکوالو د دوه لویو اثرونو په خاطر چې یو یې همدغه دون کیشوت دی او بل هملت د شکسپیر. سروانتس شاعر دی، لیکوال دی، عسکر دی. د لومړی په اسپانیا کې خپل نظامي ژوند پیل کوي او دلته ورته څه ستونزه پیدا کېږي، چا سره جنګ کوي او بالاخره مجبورېږي چې وتښتي ایټالیا ته. په ایټالیا کې هلته بیا هم د دغو خلکو غیر نظامي کارونه ډېر نه زده، نو په نظامي چارو کې بوختېږي، په بېلابېلو جنګونو کې برخه اخلي او بالاخره د لیپانت په جګړه کې په ایټالیا کې د زخمي کېږي. چپ لاس یې که غوڅېږي هم نه خو شلیږي او د هغې نه وروسته دی بیا نو د ماڼو په حیث باندې همدغه خپل د پیښو او د واقعاتو ډک ژوند ته دوام ورکوي. یعنی مطلب چې لاس یې شل سو بیا نو عسکري پرېښوده، مستقیم عسکري پرېښودله، د عسکر په صفت نه مګر په کښتیو کې د ماڼو په صفت چې هغه هم یو څه عسکري مهارتونه ورته په کار وو، د شامل شو. په همدغه جریان کې د بندي کېږي په الجزایر کې د ترکانو لاسته ورځي او هلته په یو ډول غلام کېږي. دی د ترکانو لاسته ورځي په الجزایر کې که دغه بربر قبایل چې دي دغو ګوتو ته ورځي؟ قدرت د ترکانو په لاس کې دی، مګر په دغه ځای کې بربر قبایل اوسېږي، په دغه ځای کې عرب هم دي او په خپله د اسپانیې خلک یا په مجموع کې د اروپا خلک دوی ته مورسک وایي، یعنی دوی ټول د غنم رنګو په نامه یادېږي. نو دلته چې دی بندي کېږي د په دغه وخت کې رسم داسې دی چې له دواړو خواونه، هم د مسلمانانو له خوا نه او هم د عیسویانو له خوا نه په جنګونو کې به چې څوک بندي کېدل نو هغه به د مرۍ په شکل باندې ژوند کوه، مګر هر یو به کوشش کوه چې وتښتي او سروانتس هم څو ځلې هڅه وکړه چې له الجزایر نه وتښتي. دلته د 3 وارې هڅه وکړه، ناکام شو، بالاخره 5 وارې هڅه باندې دی کامیاب شو او هغه هم داسې چې یو بل اسپانوي شتمن سړی و چې هغه راغی، یو څوک تنه اسپانوي بندیان یې واخیستل او په هغې کې سروانتس هم شامل و. څومره وخت یې په دې هغې کې تېر کړو؟ په دې 15 کاله بندي و په الجزایر کې. د هغې نه وروسته بیرته اسپانیې ته راغی او دلته د بېلابېلو دربارونو کې د کاتب په حیث او یا د شاعر په حیث کار وکړه. په دغه وخت کې په کیسه لیکلو هم شروع وکړه او ځینې کیسې ولیکلې، خو تر ټولو مهمه کیسه یې طبعا همدغه د دون کیشوت د لامانش کیسه ده. لامانچا په اسپانیا کې یو ولایت دی چې د اوسنۍ اسپانیې تقریبا په مرکزي برخه کې یا شرقي مرکزي برخه کې پروت دی، د فرانسې سرحد ته نږدې، خو بیا هم د اسپانیې دننه د کستیلا یوه برخه ده. دا داسې سیمه ده چې وچه ده، ډېر بحر ته نږدې نه ده، اوبه پکې ډېرې نشته، په غرونو کې ایساره ده، لکه چې غرونه دي پکې، اوبه ډېرې نه لري، خلک یې غریب دي او په دې ځای کې د یو خانزاده انځور موږ ته ښکاره کوي. د کتاب نوم دی د مانچا رښتینی خانزاده دون کیشوت. استاد منلی،
په دونکیشو د اثر خو به خبرې کوو، خو بیا هم که د په ژوند خبرې وکړو د لیکوال. نو لیکوال په دغه ځای کې دا اثر ولیکه او دا اثر ډیر زیات مشهور شو، مینوال پیدا کړل. او بخښي اثر په دغه ځای کې ولیکو، اثر خو په بندیخانه کې نه ولیکل. په اثر باندې طبعا دومره وګد ناول باندې په څو وخت ورځو کې کار نه کیږي، مګر په 1415 کال کې چې اثر چاپ شو د خپل په اسپانیا کې وو، په مدرید کې وو، او د اثر ډیر زیات شهرت وموند. استاد منله ما اوریدلی دي د دونکیشوت اثر چې دی د ناول دا خو دوه برخې لري. دا یو برخه 18 میلادي پیړۍ ته 3 کاله پاته وو، نو په دې حساب باندې په 1590 کې د پیل کو او د بندیو د ګمان کوم د چرته د مالی مامور هم وو، څه د دغه نن سبا چې اداري فساد ورته وایي، په دغه یو شکل کې چې ګیر راغلی وو، بندیو د پیغه وخت شروع کړی وو. خو دغه یو څه هم د په بیوګرافي کې ویل کیږي د پاچانو په دربار کې بندي کېدل او آزادېدل په هغه وخت کې یو عام معمول و، په نه خبره به سړی بندي کېده او په نه خبره به بیرته خوشي کېده. نو دا فکر کوم چې د په ژوند کې تر ټولو مهمه پیښه نه ده، مګر دا رښتیا خبره ده چې دا کتاب په بندیخانه کې شروع کړی و او کله چې په 1415 کال کې دا کتاب چاپ شو ډیر ښه انعکاس یې وموند، د خلکو ډیر خوښ شو او تر دې حده د خلکو خوښ شو چې په 1413 کال کې یو بل چا د دون کیشوت د لامانچا د دویم ټوک په نامه باندې د ځان یو داستان جوړ کړ چې هغه د سروانتس داستان نه و او په همدې نامه یې خپور کړ، چې دې بیا سروانتس مجبور کړ چې د دون کیشوت دویمه برخه په 1415 کال کې د دویم ټوک چاپي، او د دې لپاره چې بیا له همدغه سي یو ماجرا سره مخامخ نشي، نو په دې دویم ټوک کې خپل اتل وژني چې بیا څوک دغه د ژوند ته ادامه ورنکي او دغه د ماجراګانو ادامه ونه لیکي. استاد منله که بیا هم د په ژوند باندې خبرې وکړو، ما وویل چې د په بیوګرافي کې لیکلي دي چې دی په مالی جنجال کې بندي سو. تاسو مخکې وویل چې دی عسکر وو، د لاس شل سو، بیا 15 کاله هم د غلام په حیث د ژوند کړی وو. نو د غلام په حیث ژوند او هغه هم په افریقا کې او هغه هم په تیرو زمانو کې. استاد منلی دا خبره د ژوند په څه کې خو باید سړی وکړي چې ډیر ناکراره او له پریشانیو او حوادثو او مالی تنګسو سره ملګری ژوند یې درلود. فکر کوم د دې ژوند په څه کې به دا خبره کول ډیر ضروری که څنګه؟ د طبعا د یو نظامی کس په حیث باندې د ژوند د ماجراګانو نه ډکو، د ژوند د ستونزو نه ډکو، د یو مرئی په صفت باندې د تنګسو سره مخامخ شوی وو. او بخښئ د مامور په صفت هم داسې معلومیږي چې د ده ژوند نه وو، د مامور په صفت باندې هم د اشرافو د ډلې نه وو. نو د دولت یو عادي مامور وو چې په همدې خاطر باندې البته یو عادي درآمد یې درلوده، په دغه وخت کې د واده هم کړی وو، نو د کورنۍ ستونزې هم ور په غاړه وي چې د مجبوریږي چې بیا د مادرید او د اندلس ترمنځ سفرونه وکړي، تګ راتګ وکړي، او په دې ځم کې د لپاره د ځینو کیسو د لیکلو زمینه هم مساعده وي. بیا د سیویل په ښار کې د میشت کیږي چې په دې ځای کې د مالیې د مامور په حیث باندې مقرریږي. په 1590 کال کې د یو بانک د ورشکستګۍ له امله د بندي کیږي چې په دغه وخت کې د زندان په شپو کې د په دن کې شو باندې کار شروع کوي، او کله چې د زندان راخلاصيږي بیا د کتاب چاپي. نو ژوند یې فکر کوم چې د 14مې پیړۍ او د 18مې پیړۍ د پیل د یو اروپایي ماجراجو ځوان عادي ژوند دی، ډیر خاص اړخونه نه لري، مګر خبره پکې دا ده چې دغه ژوند سره ځان داسې عیاروي چې هغه خپل ناکامۍ هم په بریالیتوبونو بدلوي او د خپل تجربو نه داسې یو څه لاسته راوړي چې هغه بیا کولی شي د راتلونکي شخصیت په جوړېدلو کې د ده سره مرسته وکړي. استاد منلی د سروانتس د ژوند په څه کې ګمان کوم دا ټکی هم مهم دی، اقل ځوانو لیکوالو ته په افغانستان کې د تر دې اثر له مخه هم څو اثره لیکلي وو، خو د ادبیاتو په تاریخونو کې لیکل شوي دي چې هغه اثار کامیاب نه وو، ناکام وبلل شول. د دې خبرې زما منظور دا دی
یا زه د یو لوستونکي په صفت د یو لیکونکي په صفت دا الهام ځنې اخلم چې ممکن د ادبیاتو یو ډیر لوی نابغه هم ډیر وخت په ځوانۍ کې په 10 کلنۍ کې په 40 کلنۍ کې داسې آثار ولیکي چې هغه کامیاب نسی، خو بیا یو وخت ممکن یو شاهکار ولیکي، یو کامیاب اثر ولیکي. منظور می دا دی چې کامیابی، شهرت، بریالیتوب وار لوار چاته لاس نه ورځي. ډیر وخت ناکامۍ هم په مخ کې، حتی د نوابغو پیسې کې هم د ادبیاتو د نوابغو پیسې کې هم دا خبره صدق کوي. دا خبره به خدای ده چې هیڅوک په یو حال نه دي. زمون خلک وایي چې په یو حال باندې یوازې خدای دی. نو انسانان طبعا د لوړ ژور سره مخامخ دي. په دغه وخت کې چې سروانتس په اسپانیا کې خپل ادبي فعالیتونه کوي، مونږه دانت الیګری لرو په ایټالیا کې چې هغه هم په ادبیاتو کې بوخت او یو ادبي خوځښت رامنځته شوی دی. نو په دغه حالاتو کې طبعا د یو کس بریالیتوب او نه بریالیتوب نسبی ارزښتونه لري. د سروانتس ځینې کیسې په کافي اندازه مشهور شول چې د دربارونو لار پرانستله، مګر په دې زمين کې بیا ځینې کیسې د سوي چې هغه برای نه درلوده، او خصوصا هغه کیسې چې د دون کیشو د لامانشه د چاپ نو وروسته لیکل دي تر ډیره حد بریالي کیسو کې راځي. شاید چې د دې یو ولادت دا هم چې په دغه وخت کې د په بل نامه مشهور و او د لیکوال شهرت حاصل کړی و. استاد منله مخکې وویل سول چې دای په هماغه کال مرڅوي دی چې شکسپیر په انګلستان کې مړ شوی دی. د شکسپیر هم اثر دی. البته د شکسپیر د ځوان پیسې کې معلومات کم دي، مګر هغه کوم معلومات چې موجود دي لغو حد اقل دا استنباط کولای سو چې د ډرامې لیکلې هغه د انګلستان په هغه اثر کې د الیزابت په اثر کې به خلکو ډیر تود هرکلی کو، یعنی د یو څوک چې د لیکوالۍ لارې هم ډوډۍ پیدا کوله، همې تود هرکلی کېده. خو د سروانتس پیسې کې به علاوه لدی چې لیکوالي مخکې تر دغه وروستي اثر، تر دې مهم وروستي اثر د لپاره ډیر لوی برای نه وراوړی. استاد منلی په دې باره کې ته څه وایې چې حتی دغه د دون کیشوت شاهکار هم دی په خپل ژوند کې دومره مطرح نه کړ لکه څنګه چې شایي، لکه څنګه چې ځینې نور لیکوال مطرح سول. په دې څه کې تاسو نظر څه دی؟ د دون کیشوت اثر طبعا په اسپانوي باندې لیکل شوی و. د هغه وخت تر ټولو مهمه ژبه اسپانوي نه و په اروپا کې، او همدغه راز لوستونکي په هغه اندازه نه و چې لکه د ایټالوي یا د لاتینی ژبې لیکوالانو چې لوستونکي درلودل. خیر خو په اروپایي ژبو کې خو په هغه وخت هم د ترجمو کلچر عام و. زه نه پېژنم د اثر څو وخت اول څه لپاره ترجمه سو د دون کیشوت په اروپایي ژبه، ولې په انګریزي او په ایټالوي او په دغه ژبو خو ترجمه سو په هغه لومړیو کلونو کې. چا د دله مرګ وروسته و که څه وخت یو څه موده خو په تیر شوله، یعنی تر څو چې د شهرت پیدا کاوه او دومره شهرت پیدا کړ چې بیا په اسپانیا کې د کتاب یو بل چا په غلط نامه چاپاوه. دا په خپل طبعا د بریالیتوب یو نه خده، مګر دغه بریالیتوب په یو دم نه ورته لاس ورغله. په دې باندې د یو څه موده زحمت سره یو څه موده ورته کار کړی دی، او بیا هم فکر کوم چې دا باید ومنو چې د 1415 ترمنځ چې دا کتاب لومړی ځل لپاره چاپ شو او د 1415 ترمنځ چې د کتاب دوهم ټوکر راوته د 10 کال په موده کې دومره شهرت پیدا کول چې د اثر دی جال شي. فکر کوم چې دا په خپل د لیکوال د بریالیتوب یو ډیره خنخه ده. استاد منله سروانتس د دې کتاب لیکوال، د دې شاهکار کتاب لیکوال د اروپا له نورو لیکوالو سره رابطه لرله کنه؟ چېرته خو دا خبره نه ده سوې چې د دې له شکسپیر سره پیژندل کنه؟ په دې څه کې تاسو څه لوستي دي؟ داسې معلومیږي چې د اروپا د لیکوالو سره رابطه درلودله، مګر دا چې د شکسپیر سره کتل دي کړي کتل په دې کې معلومات نه لرم، مګر کم له کمه د فرانسې د لیکوالو سره او تر یو حد د ایټالیا د لیکوالو سره چې دلته ژوند کړی و آشنا و، او دا غوي سره ناسته ولاړه درلودله. د دې ژوند په سکم یو ځای لوستیو یو وخت وای مخکې تر مړینې چې د ناجوړو د فرانسې سفیر هم د پښتنې ته ورغلی و. نو د دې پیښې خو داسې معلومې شي چې په فرانسه کې په خپل ژوند باندې اهمیت پیدا کړی و دې سړي، یا دا چې په فرانسه کې اهمیت پیدا کړو، یا دا چې د فرانسې سفیر چې په اسپانیا کې وو
لده سره په کافي اندازه پیژندل او لده په کافي اندازه متاثر و چې به پښتون ته ورغلی و. مګر په هر صورت باندې دا ویلی شو چې د زندان نه وروسته چې دی دون کیشوت د لمانشه چاپایي د دومره شهرت پیدا کوي چې د اروپا په سطح باندې یو مطرح لیکوال بلل کېدلی شي. استاد منلی د سروانتس په کیسه کې تاسو یو خبره وکړه مخکې، زه فکر کوم که په هغه باندې لږ څه نورې خبرې هم وکړئ. تاسو ویل چې د دې سړي ژوند له ناکامیو ډک و او بندیخانه هم پکې راغله، خو دی داسې یو څوک و چې خپلې ناکامۍ د یو ډیر اوچت کتاب په لیکلو سره په کامیابی بدلې کړې. په دې څه کې یو څه نورې خبرې هم وکړئ. خبرې به د کلیشې تر حده ونه وځي، مګر هغه څه چې ډیر مهم دي، انګلیسي ته د شکسپیر ژبه وایي، فرانسوي ته د مولیر ژبه وایي، ایټالوي ته د دانتې ژبه وایي او اسپانوي ته د سروانتس ژبه وایي. فکر کوم چې هغه څوک چې د یو عادي عسکر په حیث باندې خپل ژوند شروع کوي او بیا خپل تجربه د ادب تر سرحد رسي او هغه نه کتابونه جوړي، هغه چې دغه حد ته رسیږي چې د یوې ژبې ټول ادب دغه په نامه باندې یادېږي، دغه فکر کوم چې د هر لیکوال لپاره تر ټولو ستر امید او تر ټولو ستره هیله ګڼل کېدلی شي. هر څوک هڅه کوي چې په خپله ژبه کې حد اقل وشمارل شي او د نه یوازې دا چې شمارل شوی دی بلکې د خپل ژبې د ادبیاتو پلار هم ګڼل کېږي. مخکې موږ دې ته اشاره وکړه چې د دون کیشوت لومړۍ برخه په 1605 کال کې چاپ شوله، څو کاله د دې په دوام نه و چې بیا په 1614 کال کې یو چا د دې جعلي ادامه ولیکله او هغه دون کیشوت هغه سروانتس مجبور ک چې د دون کیشوت دویمه برخه ولیکي او د دویمه برخه په پای کې خپل اتل ووژني. د دون کیشوت تر اوسه تاسو د اولي برخه په څه کې خبرې وکړې، د دون کیشوت د ناول په دومره برخه کې هم بیا دغه سفرونه کوي او د قصې دغه سفرونه پیل کیږي، مګر بیا وروسته ورسره هغه دوه ملګري چې د په لومړي سر کې د لوستلو شریکان وو، مګر په آخر کې بیا د ژغورلو وسیله ګرځي، هغوی بیرته ورسره یو ځای کېږي او دم او کشیش او دی بیرته راولي عادي ژوند ته. په دې دومره برخه کې د کتاب سانچو پانسا نسته ورسره. سانچو پانسا هغه څوک دی چې د دون کیشوت او د کشیش او دم ترمنځ د بیرته یو ځای کېدلو وسیله ګرځي او دوی بیرته واقعیتونو ته راولي. طبعا ورسره یو ځای بیرته هغه هم شته دی. د کیسې په اتلانو کې ډېر زیات تغییر نه راځي، د دوی په روحیاتو کې تغییر راځي. هغه څه چې جالب دی هغه دا ده چې د دون کیشوت کرکټر او د سره د ملو کسانو کرکټر واقعي انسانان دي او دا لومړی ځل دی چې په ناولونو کې واقعي انسانان اصلي نقش لري. نو ځکه موږ وایو چې دون کیشوت د لمانچه د نوي معاصر ناول پیل دی. استاد منلی علاوه له دې چې په پخوانو قصو کې به پیریانو دیوانو نورې قصې به وي، په دې کې انسانان دی او انسانانو ته هم زمینه جوړه شوې ده. یعنې فرضاً دون کیشوت غیر طبیعي سړی دی، داسې کس دی چې ډېر کسان داسې نه وي، خو دی چې دا یو خیالي انسان ځینې جوړ شوی دی دا هم بې علته نه دی. هغه لیکوال اشاره کوي چې دغه رومانسونه د خیالي قصې به لوستي او دا سړی ورسره اغوستو بې سوره سو، یعنې منطقي هغه لري، دلایل لري د دوی. لیکن ما ته د تاسو چې اوس د دې قصې خلاصه بیان کړه د دې ناول، ما ته یو بل شی هم د پخوانو نقلونو او د اوسنو ناولونو ترمنځ یو توپیر را معلوم سو. استاد منلی تاسو وویل چې دون کیشوت رومانسونو په یو خیالي انسان بدل کو، یو وهمي انسان یې که او بیا وروسته د ژوند په آخر کې چې دی بیرته کلي ته راځي بیا دی په دې پوهېږي چې دی په غلطه لاره تللی و، یعنې دی بیرته لغه کومه اراده چې کړې وه له هغه راستنېږي. او ضمناً مو وویل چې د ده هغه شاطر ملګری پانسا هم تغییر کوي،
یو خامه تمه ور پیدا شوې وه، خو وروسته بیا د نظریات هم بدلیږي. لیکن په پخوانو رومانسونو کې، په پخوانو نکلونو کې معمولا کرکټرونه تقریبا یو قسم وي. یو څوک مین سي بیا نو مین، یو څوک یو جنګیالی بیا نو جنګیالی، یو څوک شیطانی بیا نو شیطانی، یو څوک خایني بیا نو تر اخره خایني. یعنی د نوې داستان نویسي، د نوې داستان لیکني، د ناول د اثر د داستان لیکني دا خصوصیت هم په دون کیشوت کې شته، په دې ناول کې شته. ویلای شو نو دا د کرکټر خامي او قوتونه د یو عادي انسان خامي او قوتونه دي، او هغه په عادي مادي دنیا کې لوبيږي. نو هغه څه چې دغه عادي او مادي دنیا د توړاندې کوي، کاغه د بادي ژوندۍ او د بادي ژوند سره د جنگيږي هم، دا د خپل لیونتوب دی، مګر ژوند ده که د شپنو سره د مواجه کیږي او د پسانو او د میګو دفاع کوي، دا د خپل لیونتوب دی، مګر شپانه دي، پسان دي، او د جنگ د غوي سره د یو ستونزه ده. په اخر کې چې د بیرته عادي حالت ته هم راګرځي، یا نسبتا عادي حالت ته راګرځي، د خپل سیمه یا د خپل کلی واقعیتونه تسلیمي، بیا هم په همدغه ډول باندې د خپل واقعیتونو سره مخامخ دی. په تغییر چې په خلکو کې راځي هغه هم توجیه شوی دی. یعنی هیڅ شی په دغه داستان کې چې ډېر اوږد داستان هم دی، په تصادفي ډول، په تحمیلي ډول، په بېعلته ډول باندې نه رامنځته کیږي. او دا یو هغه شی دی چې خلک وایي چې ځینې کره کتونکي وایي چې دون کیشوت لومړنی ناول دی د دنیا. یا علت به هم دی، یو علت همدغه دی. بل علت چې دون کیشوت دومره ډېر مشهور شو هغه دا دی چې دون کیشوت یو ارمان غوښتونکی شخصیت دی. دی په یو طبقاتي ټولنه کې، په یو غریبه ټولنه کې ژوند کوي او غواړي چې د ټولنې د خلکو د ښېګڼې لپاره کار وکړي. نو په دې خاطر دی هر خطر منلو ته حاضر دی. که څه هم ډېر ځله دغه خطرونه چې دی ورسره مواجه کېږي، دا خطرونه وهمي خطرونه دي. هغه خطرونه چې دی واقعا ورسره مخامخ دی، لکه بادي ژوندۍ دیوان نه دي، مګر دی ورته د دیو په سترګه ګوري او حمله ور باندې کوي. یعنی دی بیا هم په هغه خپل لیونی منطق کې د یو بشر دوستانه او د یو انسانیت د ښېګڼې غوښتونکي شخصیت نقش لوبوي. او په همدې خاطر د نړۍ په ادبیاتو کې او د ډېرو زیاتو ادیبانو د دون کیشوت نه الهام اخیستی دی. میشل فوکو وایي چې فرانسوي لیکوال د اوسنۍ زمانې د 20مې پیړۍ لیکوال دی. هغه وایي چې دون کیشوت د دې په خاطر یو مدرن اثر دی چې د هویتونو او د توپیرونو ترمنځ څرنګوالی په ډېر بېرحمانه ډول ښکاره کوي. همدغه راز د او یا په بل څه دغه غواړم د فوکو په خبره باندې یوه تبصره وکړم. یعنی فوکو وایي چې دون کیشوت ځکه ماډرن اثر دی، معاصر اثر دی، اوسنی اثر دی چې د واقعیتونو ترمنځ واټن راشي. یعنی هغه یو واستوی واقعیت چې پخوانی انسان فکر کاوه په دې ناول کې نسته. په دې ناول کې واقعیتونه یو واستوي نه دي. دغه خبرې ته اشاره کوي. همدغه خبرې ته اشاره کوي. واقعیت څو ډوله دی؟ واقعیت څو ډوله دی او واقعیتونه یو په بل باندې سره اثر غورځوي. او د همدې امله دون کیشوت هغه اثر دی چې دغه واقعیتونه سره پرلنغښتي دي او هر څه په همدغه پرلنغښتو واقعیتونو باندې ولاړ دي. او یا په بل عبارت دون کیشوت ځکه اوسنی اثر دی، لکه د اوس زمانې اثر چې په یو ډېر پیاوړي طنز باندې ولاړ دی، په ډېر پیاوړي طنز باندې ولاړ دی. او طنز ایروني په دې معنا، او طنز په دغه وخت کې ضرور ځکه دی چې هغه رنز چې سروانتس غواړي د هغه په مقابل کې ودرېږي، د هغې تداوی وکړي، او هغه د لارورکوونکو مبتذلو ادبیاتو نفوذ دی په ټولنه کې، د هغې سره مقابله پرته له طنزه ممکنه نه ده.
او دا خو د رومانسونو په خلاف باندې یو قیام دی په ادبي ساحه کې. استاد منلی دا یو بل ډول قیام هم دی د هغې زمانې د طبقاتي نظام، د هغې زمانې د خیالي قهرمانانو، د هغې زمانې د اتلانو چې خلکو تصور کاوه چې دا یو قسم په مثبته معنا به عیار وبولو او په منفي معنا به بدمعاش وبولو، چې اوس ځو د پاس پریژه او توره د در سره یو او په خپل سر باندې عدالت راوله. دا یو ډول بدمعاشي او زورګویي هم ده. دی چې د دون کیشوت نه داسې یو څوک جوړوي او دون کیشوت پورې بیا پټ خاندي، په حقیقت کې آیا په ټولو هغو عیارانو، په هغو اتلانو او په هغو قمندانانو د موږ په اوسنۍ ژبه کې په هغو پورې خندا نه ده؟ په یو ډول ده، مګر تر ټولو مهمه خبره دا ده چې سروانتس غواړي چې واقعي انسان په واقعي نړۍ کې د واقعي پیښو سره انځور کړي، او د ناول تر ټولو ستر زور په دې کې دی. نور چې دا طنز لري، چې دا استهزاء لري، چې په دې کې ځینې نور ښکلاوې شته، هغه بېلې خبرې دي، هغه د سبک او د سټایل او د هنر پورې تړلې خبرې دي. خو ډېره مهمه خبره ده چې دون کیشوت د نړۍ په ادبیاتو باندې، خصوصا په غربي ادبیاتو باندې ډېر زیات اثر ښندلی دی. څو ناولونه داسې لیکل شوي دي چې همدغه د دون کیشوت کیسې ته په یو ډول نه یو ډول باندې ادامه ورکړې ده. توماس من د شلمې د پیل جرمني لیکوال چې د نوبل جایزه اخیستې ده، هغه هم د همدغه کیسې یو ادامه غوندې لیکلې ده. اسپانوي ژبې لیکوال خورخې بورګس هم د وخت دي چې د دون کیشوت یو ادامه ولیکي په بل ډول باندې. بورګس هغه د جنوبي امریکا والا، د جنوبي امریکا والا دی. ګونتر ګراس الماني لیکوال هم د دنه متاثر شوی دی. ګرام گرین آیرلنډي لیکوال هم د دینه متاثر شوی دی او یو ډول د دون کیشوت ادامه لیکلې ده. همدغه راز دون کیشوت څو واره تیاتر ته منتقل شوی دی، څو واره فلمونه په تنه جوړ شوي دي، او خصوصا ډیرو کسانو په خپل ډول باندې د کیسې ته بدلون ورکړی دی او په نوې ډول دا کیسه وړاندې کړې ده. په نقاشۍ کې هم د دون کیشوت اثر تر ډیره زیاته حد څرګند دی، خصوصا په کلاسیکه نقاشۍ کې او حتی په د اروپا په کلاسیک موسیقي کې څو اوپراګانې، څو سمفونۍ او څو سندریزې نندارې د دون کیشوت په اثر باندې جوړ شوي دي. او په سیاسي او ټولنیز برخه کې هم دون کیشوت ډیر زیات اثر ښندلی دی. دون کیشوت کېدلی شي چې داسې ووایو چې د بولیویا د قهرمان ولسمشر سیمون بولیوار د پاره یو موډل و، یو نمونه و چې خپل اعمال یې د هغه د صداقت او پاکی او د هغه د پراخ زړه په رڼا کې عیارول. استاد منلی د شاهکارونو په کیسه کې ویل کېږي چې هر شاهکار د انسان د ډیرو دائمي تمایلاتو، د انسانانو د همیشنیو عواطفو څرګندوي. ځینې احساسات داسې، ځینې مسایل داسې چې د یو موقت وخت لپاره وي، لیکن ځینې شیان د انسان لپاره ډیر ابدي او دایمي. د 15,000 کاله پخوا انسان هم لري، د 15,000 کاله راتلونکي وخت انسان هم لري. آیا ویلی سو چې د دون کیشوت د دومره ډیر دوام، د دون کیشوت د دې قدرت چې د مختلفو پیړیو خلک متاثر کړي دي؟ یو علت دا دی چې دغه لیکوال، دغه سروانتس د انسان یو ډیر عمیق او همیشنی تمایل را برسېره کړی دی او انځور کړی دی. ګمان کوم د هر انسان یا حد اقل د ډیرو انسانانو په روح کې، په ذهن کې، په زړه کې یو دون کیشوت شته. موږ ټول غواړو چې عدالت راولو، موږ ټول غواړو چې اتلان سو، موږ ټول غواړو چې شر په خیر بدل کو، خو دغه ارزوګانو ته پر رسیدو کې بیا تر ډیره حده پورې معقول حرکات نسو کولای. یعنی د موږ د لویو ارزوګانو او د موږ د واقعیتونو ترمنځ فاصله موجوده ده.
او دا د ټولو انسانانو ترمنځ یو مشترک حالت دی. آیا ویلی سو چې دون کیشوت ځکه شاهکار دی او ځکه یې ادامه موندلې ده چې د انسان یو ډیر پټ او په عین حال کې یو مشترک حالت بیانوي. د عادي اثر او د شاهکار ترمنځ توپیر هم همدغه دی چې په شاهکار کې د انسان هغه برخه تخنول کیږي، د انسان هغه تارونه ترنګول کیږي چې انسانیت ورپورې تړلی دی. او همدا علت دی چې نن 400 کاله وروسته لا خلک شته دی چې د اسپانیې د مانچا ایالت ته ځي او هغه سیمې ګوري چې دون کیشوت پکې خپل شاهکارونه ترسره کړي دي.